ملګرو یو خبر هغه در سره شیر کو د معاذ جانی په حواله سره په هغه باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګندافور هغه کم اکشن چې غستې دی د هغه علاج وعده کړی د ټول نمخ کې راشي او ویډیو در سره وګورئ نو دیزی کې د علاج چې دغه پاسبل نه دی فارن کې بدره دغه کې ترانسپلانت خبره کړې ده نو انډیا کې متدریز ډاکټران چې کوم دي هغه دا ویلي چې هغه ځکه پاسبل دی जी पैसे हो दे माने कि 3.5 करोड़ रुपए एस्टिमेट को जोड़ कर देगा ना आगे दीजिए डॉक्टर ने बहुत डॉक्टरों पे दो डॉक्टरों की نو دا د معاذ جانی کم تر چې وو هغه ورته کم کال چې میلاو کړو په هغه کې ورته وی چې 3 کروڑ روپۍ په دې باندې ټوټل خرچه راځي ورسره چې کم دی وی یو کم انډیا ته وای دا مونږ علاج لړو لکه په دې په پاکستان کې علاج هم هغه ممکن نه دی نو وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کم دی هغه ورسره ټولي مطالبه د فاره چې کم دی هغه سبا د فاره خپل اپ استراو بول او ویل چې تاسو ټول کم ډاکومېنټس چې دي تاسو کم حساب کتاب چې دی هغه ټول هر سره راوړی په دې باندې به مونږ یو میټینګ ارینج کوو هغه کې چې کم دی د دې ټوله فیصله هغه وکړو که تاسو دا وخت کته شي لکه تقریبا 14 سال عمر د معاذ جانی دی او کم اکسیجن چې دی هغه ورته 24 غنټې لګیدلې وي کدا او دوی او کدا ویخ وی کچرته روان وي په کم ځای کې سپ پروګرامات سکیږي نو د اکسیجن نه بغیر چې کم دی هغه تلې نشي نو خلک چې کم دی په ډیر زیات خپه دي ډیر زیات یو خيسته یو کیوټ ماشوم دی او تاسو چې کم دی کته شي دغه ژوندۍ چې د هغه په کم عذاب کې تیریږي نو دغه ویډیو او دغه معلومات تاسو سره شریک کړئ ان شاء الله بل ویډیو کوم لا الله حافظ